औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतुनगो नन چې کوم زمونږ ویډیو دا غډه ضروری ویډیو ده او یو ډېر ضروری ټاپک دی هغه مهرباني تاسو بتاو کې چې ویډیو بس کې کوی نه ویډیو به ټوله وګورئ ان شاء الله چې تاسو د فائدې لپاره هم د هر سړی دغه نه پیدا غستې چې ډېر د فائدې ویډیو ده ویډیو ضرور وګورئ. نو زمونږ کوم موضوع نن چې کوم دا هغه په دې باندې ده چې موږ په خپل کور کې دا کم ګیس چې کوم دی سلنډر کم باندې چې اخلي پخلي کیږي هغه موږ په کور کې څنګه جوړولی شو چې په هغې باندې انتهایي لکه مطلب کمه خرچه راځي او د هغې د میاشتې خرچه هم انتهایي کمه ده او کړاو پکې هم دومره نشته خرچه به دومره نه راځي. نو د هغې طریقه تاسو ته موږ په دې ویډیو کې ښیو. نو مهرباني بس تاسو دا کوئ چې لکه زه تاسو ته بار بار دا ریکویسټ کوم درخواست کوم چې لکه مطلب تاسو ویډیو د کتو نه مخکې ویډیو چې دی یو خو ویډیو پوره ګورئ چې تاسو خبره په سمجھ کې راځي. بله خبره دا ده چې ویډیو به شیر کوئ ډېره زیاته. نو دا بس تاسو مهرباني چې تاسو څومره ویډیو شیر کړه نو دومره به فایده به خلکو ته میلاویږي خلکو ته فایده رسي. لکه مطلب انټرنیټ دی فیسبوک دی که یوټیوب دی نو قسمه قسم ویډیوګانې پکې دي ښه پکې هم شته نه ښه پکې هم شته. نو انشاءالله چې مطلب زمونږ دا ویډیو پکې هم در سره شیر کوئ ځکه چې لکه زمونږ دا ویډیو چې ده نو د فایدې ویډیو به انشاءالله ستاسو هم د فایدې نور خلک به دې هم فایده اخلي. نو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته بیا درخواست کوم چې ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او چینل له سره خامخا سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې اوس تاسو ته دا طریقه وښیو چې په څه طریقه باندې د دې دا سیسټم کیږي او په څه طریقه باندې دا تاسو په خپل کورونو کې جوړولی شئ. نو ټوټل د دې موږ کوم سیسټم چې دی هغه موږ جوړ کړی دی او هغه تاسو سره شیر کوو تاسو ته یې ښیو. نو په دې طریقه باندې تاسو سیسټم کتونکو را تاسو کتی شئ چې دا موږ دغه جوړ کړی دی دا ګیس سیسټم موږ جوړ کړی دی دا ټوپ ته موږ ډک کړی دی او دا ستاسو د مخې موږ اوس کولاو چې کوي دا وال ورته موږ لګولی ته موبایل دا کوه که نه موبایل رانږدې کړې وه ویډیو مو بندوه دا موږ دلته دا وال کولاو موبایل شاته کړه نو دې ته به دغه سټارټ شي. بس یو کوم ورېږه دا تاسو کتی شئ دا سیسټم چې دا د دې وال دی دې نه دا بندېږي کولاویږي او کمیږي تیزېږي. نو په دې طریقه باندې دا تاسو کولی شئ. د دې لپاره یو دا دغه تاسو په پمپ پانی هم ډکولی شئ په دې پمپ باندې دا ټوپ او دې لپاره یو موټر میلاویږي نو هغه هم تاسو په هغې باندې هم دا تاسو ډکولی شئ. او کلی نو دا ډایرکټ هم د دې لپاره یو هوا یو موټر راځي تاسو دې ته لګولی شئ. دا پیپ چې دی دې ته دوه نوزلې لګولې دا نوزل چې د ډکولو لپاره دی په دې باندې د دې نه دا هوا راوځي داسې راځي دې ته دا وال لګېدلی دا د کمیدو تیزېدو لپاره هم دی. او بیا راځي نه ځي دې بوتل ته چې راشي نو په دې کې پټرول پراته دي نو بیا دا هوا د دې نه وځي دلته راشي نو په دې پیپ باندې بیا راشي دې ته په دې کې اوبه دي نو بیا د دې نه دا وځي دلته نو دا ګیس چې جوړېږي او دا بلکې تاسو کتی شئ د دې وال نه دا کمیږي او سیوا کېږي. دا ګورئ دا سیوا کېږي او دا کمیږي په دې طریقه باندې. خو دې ته خالي د موټر ضرورت دی چې موټر دې ته لګېدلی نو دا ټوپ چې دی دا هوا نه کموي یا دې ټوپ ته تاسو موټر ولګوئ یا تاسو دې ته ډایرکټ موټر ولګوئ. نو په دې کې پټرول دي دا معمولي پټرول خرچه کوي زیاته خرچه د دې نه دا د دې طریقه کار دی چې تاسو ته دغه طریقه وه چې تاسو ته موږ وښوله چې په دې طریقه باندې تاسو خپل سیسټم برابرولی شئ. نو مطلب په دې کې مسله صرف د موټر چې کوم دی موټر نو دې له پکار دی خالي هغه دغه موټر دغه پکې موږ نو دغه کړی زموږ سره په دې ټایم کې موجود نه نو چې دغه موټر وي نو دا د پټرولو خرچه انتهایي کمی ده دی او چې څومره پاورفول څومره پریشر د موټر نو دومره دا اور چې کوم دی د دې ګیس اور چې کوم دی به سیوای. نو د دې دا طریقه وه. نو امید لرو چې انشاءالله ویډیو به ستاسو خوښه شوي. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو د سره ډېره شیر کړئ او لایک هم وکړئ او چینل له سره سبسکرایب کړئ چې زمونږ په دې نوم باندې چینل دی. او مطلب دا دی چې د غنټۍ نشان در سره خامخا ووهئ او آل هم ووهئ ځکه چې موږ هر یو ویډیو ورکوو نو هغه به تاسو ته ډایرکټ په ډایرکټ باندې را رسي.
نو امید لرو چې ټیک ټاک به برابر به الله پاک روغ او جوړ خاده او باد ساته او که ژوند باقي ان شاء الله د بل ویډیو سره ملاقات کوو. اوس در اجازه غواړو. د الله په امان.